د سیند غاړه کې 3 کسانو نیت وتړو نو چې څنګه نیتونه وتړو نو غاټو مای ټوپ کړ نو مشر وایي کافر غاټو مای دغه بل ورته چپ شوی مسکې خبرې مو کو نو هغه 3 مرته ښه شوه چې ما نه دي کړي دی خو 3 واړو خبرې وکړې خو ما نه کله کوزه نه چې کوڅه رانه خطا شي نو بل ستاسو کوم فرمایش چې بس تاسو راته ښه لکه دا اوس هغه ورځنی پروګرام د څوک تیل اچوي څوک سنجي اچوي پام کې که نه نو اوس دغه شانه ځان چالو شه د ماښام نو بس ټول کشران راغونډ شو هغه جومات خواله نو استاد جیران راغی استاد جیران راغی داسې خوري عمر کې بل هلک هغه یو بابا ته یې ځه مخکې شه بابا نو هغه مخکې کړ بابا سله مخکې کېږي چې طریقه نه درځي بابا یې مخکې کړ دا الحمدونه چالو شو چې پر ولد والین ورغه نو چپ شو نو زه وایم د قرات خوښۍ ښه خو وخت پکې ډېر ولګي نو موږ پلې مخکې ماله خو تر دغې راته که مخکې تاسو له درځي نو ووایل نو بس یاره مازغه سړي کار